یو محترم ورور ضرور پوښتنه کړې، هغه دا چې دی وایي د ما د زنانه په خېټه باندې بچی ده، آیا روا ده چې ما زنانه داسې دوایي استعمال کړي چې دا بچی خارج کړي؟ الجواب حامدا ومصليا. محترم وروره، فقها دا مسله ذکر کوي، هر هغه زنانه چې په خېټه باندې بچی وي او 4 میاشتو ته رسېدلی نه وي، دا معنا چې دا ماشوم د زنانه په خېټه کې ژوندی شوی لا نه وي، تر هغو نه مخکې زنانه ته روا ده چې داسې دوایي استعمال کړي چې دا ماشوم خارج کړي. دې ځای کې یوې مسلې ته تاسې نظر راګرځوم. علامه ابن عابدین شامی رحمت الله علیه په دې ځای کې تحقیق کوي. هغه وایي دا خروج الولد چې کومه زنانه د خپل اولاد خارجي په دوایي باندې، دا بنا بر ضرورت باندې، که چیرته زنانه ضرورت لري یا ډیره معذوره یې ضعیفه او یا داسې چې دا بل بچي ته پوی ورکوي، هغه پوی ختمې شوي، دغو ضرورتونه کوي، بیا دا کار دی وشي. او که دا ضرورتونه نه وي نو بیا ښه خبره دا ده چې دا بچی ساقط نه کړي، همداسې دې پاتې. که دا ضرورتونه ول بیا ورته روا ده دوایي د استعمال کړي او بچی دې خارج کړي. زه د جانان د شنې روضې ته ورځم